ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. زما عزتمندو مسلمانانو حاضرینو، تیر هفته دا خبر مونږه بیان کا چې ابراهیم علیه السلام بیت الله یو عظیم کور هغه آباد کو جوړی کو او پاغي کې د الله بندگی کې دا یو الله واحد لا شریک داغه بندگی کې دا او دلته یو قبیله وا چې جرهم په نوم باندې آباد وا، بیا یو بل قبیله را لاغه ته خزاعه قبیله ویل. نو هغه خزاعه قبیله په حمله وکا، دوی دلته زمزم وبم پټی کې او دا خزاعه قبیله په قابض شو. بیا پدې کې یو تنو چې هغه عربو ته شرک را دن نکو او دا ذکر تیر هفته مونږ تفصیلا وکړو. دلته شرک شروع شو، هغه بوتان چا مختلف طریقو سره دوی جوړ کړي، کله د کانو نه د غټو نه، او روایت د بخاری نه دې معلومیږي چې مونږ به کله یو بوت هغه د یو غټي یو کانی نه جوړ کو، دغه بندگی بم کوله، کله به زوړ شو نه ابم غزار کو بل بم جوړ کو. عجیب بندگی و دغه مونږه کوله. نو عربو کې په دې طریقه باندې شرک داخل شو. بیا دویمه خبره ذهن کې دا کینه و چې دا يهودیت او دا نصرانیت عربو کې څنګه داخل شو. کنه عربو کې خو اول کې يهودیت او نصرانیت نه و، ځکه دوی د قحطان داغه په اولاد کې وو او پاغي کې چې بیا انتقال د اسماعیل علیه السلام نسب چې داغه په نوم باندې یادېږي، نو په دوی کې يهودیت او نصرانیت نه و. نو دا يهودیت د عربو ته څنګه رالو او دویم نصرانیت څنګه داخل شو؟ دا مهم بحث د دوو وجو نه دی. یو وجه هغه ده چې وروستو اکثر قتالونه مقابله هغه د يهودو سره ذکر کیږي. دارنګ نسوارا
چاغیم کله مقابله تراوتی دي اعتراضات پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کړی دي او نور مختلف حالاتو سره دا دو قومونه دي چې دوی سره قرآن یو قسم مقابله کوله او مخاطب ورته نزولم دا غي د وجنه کېدو نو د دې ډلو پیجندل د دې تعارف هغه بیا ډیر ضروری دی چې خلک یو پیجنې چې یاره دا يهودیت څنګه رالو یا د نصرانیت څه شی او دا څنګه داخل شو اول ذهن کې تاسو کېنه وای چې ابراهیم علیه السلام چې کله د فلسطین نه هجرت وکړو او غدا تفصیلا واقع مونږ ویلې و نو یو زوی چې هغه اسماعیل علیه السلام او هغه د هجری سره مکه کې پری خودو او بل کشر زوی هغه اسحاق علیه السلام نو هغه فلسطین کې و نو اسماعیل علیه السلام اولاد دی بیا عربو ته انتقال کو منتقل شو دا څنګه منتقل شو دا خبره مخکې مونږه کړې و اور چې دا د یعقوب د ابراهیم علیه السلام د اولادونه کم اسحاق علیه السلام نو دا بیا فلسطین کې پاتې شو داغی په اولادو کې بیا یعقوب علیه السلام دی بیا د یعقوب علیه السلام په اولادو کې یوسف علیه السلام دی او بیا داغی نرستو د لاوی په افرادو کې چې دام د یعقوب علیه السلام د زامنو نو دول زامنیونو په دی کې بیا انبیاء علیهم السلام را اوچلیدل موسی علیه السلام په کې الله را ولېږلو نو په دې طریقه انبیاء علیهم السلام اکثر په دې بنی اسرائیلو کې را لېږلي او په دې کې حدیث هم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر بنی اسرائیل دا په يهودو کې راغلي معنی په دې بنی اسرائیلو کې راغلي سوا د لس انبیاء علیهم السلام نه چې هغه بنی اسرائیل نو نور اکثر انبیاء علیهم السلام بنی اسرائیل ته راغلیو نو دوی دلته آبادو او دوی په بنی اسرائیل باندې مشهور شو بنی اسرائیل راجح دا د دو تفسیر دی پکې یا خو عبد ته ویل کېږي او ایل په عبرانی ژبه کې معنی د عبد الله او یا دا لقب د یعقوب علیه السلام داغي یعقوب نومو او دارنګي اسرائیل نومو د دې وجنه په دې نوم باندې د دې قوم قبیله مشهور وا او سوچ کوي دا اصل کې اولاد د اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام دا غزویو دیزر کې بنی اسرائیل دوی او بیا چې کله یوسف علیه السلام مصر تلاړو قرآن سوره یوسف کې خبره تفصیلا ذکر کړي رونو داغي سره حسد کینا هغه شروع کا کوی ته لړکو دا غزینه الله او رسول مصر ته او مصر کې وزیر خزانه مقرر کو زکا امانتداری پکې ډیر او الله اغزیتا ورسولو چې الته امانتداری پکار ده نو بیا یعقوب علیه السلام د دې کنعان د دې علاقې نه روان شو مصر ته لاړو په مصر کې دوی اوسېدل تر دې چې بیا دی د فرعون په غلامی کې مراغلی د دې وجنه چې شر او فساد پکې ډیرو بیا الله موسی علیه السلام را ولېږلو او بیا چې کله مقابله وا لند دا چې موسی علیه السلام بنی اسرائیل د ځان سره کلو روانې کل د فرعون د غلامی نه آزادول
چې فرعون هغه پسې راووتو او بحر قلزم چې هغه ته بحر احمر ویل کېږي، نو په دې بحر احمر کې بیا فرعون سره د خپل مرګرو نه او آل لټول ډوب شو، الله غر کو. اکم خلق چې مشوره کړي چې یاره دا دریای نیلو، نه دریای نیل هغه جدا دی. فرعون چې الله غر کړی دی نو په هغه بحر قلزم کې چې هغې ته بحر احمر ویل کېږي، په هغې کې الله غرق او تباه کړی دی. موسی علیه السلام بن اسرائیل اخوا صحرای سینا ورته ویل کېږي، الته آباد شو. په دې طریقه باندې دلته یهود دا بن اسرائیل آبادو، ځکه بن اسرائیلو کې اصل کې د یعقوب علیه السلام 12 زامنو کې یو یهودا او بل لاویو. نو د یهودا په اولادو کې اکثر چې ده هغه باچاهان براتلل، او د لاوی په اولادو کې به اکثر انبیاء علیهم السلام. دوانه نعمتونه دی له ورکړو. او بیا یهود د سلیمان علیه السلام او د داود علیهم السلام د دوانو انبیاءو مخالف مسوخ کې د دې وجنه چې ګوره دوی بداویلی چې یهودا په اولاد کې باچاهت ده او د لاوی په اولاد کې اکثر انبیاء علیهم السلام راځي. نو دا څنګه سلیمان او داود علیهم السلام الله دوانو له نبوتم ورکو او دارنګي باچاهتم ورکو، ځکه دوانه انبیامو پلارو زامن او دارنګي دوانه انبیامو باچاهانو مو. نو دی په دی وجه دی ته ډیر غوسه وو. غرض دا بنی اسرائیل په دی طریقه آبادو. بیا اوګد سیرت دے لنډ دا چې روم والو په دې بنی اسرائیل باندې حمله کړې و، د دې شرونو او فسادونو دوی کې ډیر زیاتو. نو دوی د اغین روستو بیا په دې علاقې نه جدائی شروع شو، انتقالی شروع شو، څوک یو ځای کې آباد شو، څوک بل ځای کې آباد شو. نو عام په دنیا کې چې یهود خور شوي دي د دې روم د حملې نه روستو خور شوي دي، او خوریدلو سبب امداو چې رومیانو په دی باندې حمله وکا. نو بعضی یهود رال المدینه ته په هغه وخت کې یسرب یا یسرب دیته ویل کېدو، نو الته دوی آباد شو. بعضی شام کې آبادو، نو بعضی یمن کې آبادو. خو اول چې یهودیت انتقال شوه دی عربو تراغله دی، نو د یمن طرف نه راغله دی. او داغي سیرت ترتیب داو چې یمن کې یو مشر و عامر ورته ویلي، دا د یمن والا مشرو، او دوی اصل کې قحطان په اولاد کیو، اصل نه عربو، دوی دلته آبادو. نو دلته یو ډیمو او پدې کې یو علاقه د سبا او قوم سبا واقعا قرآن کریم ذکر کړی دا چې دلته یو ډیمو د اوبو. نو دی باچا یو سیرت کې دی راځي چې خوب لیدلو، بلکې دا دی چې حقیقتا لیدلیو. چال ته ګوري چې مګي راوتی یو لاندې نه دیوالونه خوري، دا ډیم بر اخلاصيږي، نو موږ به تباه شو. نو د دې ځین روان شو، او قوم په یو طریقه باندې د دینه جدا شو. نو بعضی کسان لکه داغي کې غسان قبیله وا، هغه شام ته لاړه، دارنګ مناظره ورته ویلي، هغه قبیله وا هغه عراق طرف ته لاړه. او دا خزاعه قبیله لکه مخکې داغي مونږ ذکر کړو، داراله د مکی ته نږدې، او بیا په دې جرهم قبیله باندې حمله وکړه. بیا ته عامر نه رستو دلته یو بل مشر رالو، ربیعه ابن نصر ورته ویلي، او قول د ابن عباس ته رضی الله عنهما،
هغه چې یمن نه ټول خلک وتلی نو او څه قبیلې اوته او څه قبیلې پاتې شوې. پدې کې دا ربیعه ابن نصر وې دی خوب ولیدو. خوب دې سیولیدو چې یاره تور انسانان دی او د تور ځمکې نه راوځي او په موږ باندې حمله وکړي. نو په هغه وخت کې تعبیرات د خوبونو به هغه اصل کې کاهنانو نجومیانو هغوی ته به وړاندې کولو. کاهن و نجومی داغي ذهن موافق تعریف د کاهن و نجومی دا دی چې هغوی داسې عقیده لري چې یاره دا په غیبو باندې عالم دی او خبردار دی او دی د غیبو خبر ورکوي. او دارنګې څوک ورته پالګر وایي، پالونه وباسي او دا وایي چې داسې کرخې دي په لاس کې داسې به وي او داسې چل به وي داسې به وي. مختلف نظریه او فکرونه لري، جدا باس دی. خو شریعت مونږ د دې نه منع کړیو چې کاهن، پالګر، نجومیت چې کم دا کردارونه دي دا ټول غیر شرعي دي، حرام کار دی. بلکې دا لاسکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من اتا کاهنا، څوک چې کاهن لرالو او عرافا او فصدقه بما يقول، دی تصدیق کو د دې کاهن یا د دې پالګر چیرې دی پالګر رښتیا ویلې دا خبره ما ته وکړه دا رښتیا ویلې، کاهن را ته دا خبره وکړه صحیح ویلې، د دې تصدیق وکړو نو فقد کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم، دی کفر کو په هغه سمانه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی. دی کې سخت تنبیه ده او زجر ده، یره ده هغه چاته چې هغه داسې خلکو پسې ګرځي، کاهنانو او نجومیانو پسې ګرځي. دی وجه نه زما عزتمندو د داسې خلکو نه بزان ساتي او دی د پاره هم نزي چې اسې زی معلوموم دا کاروم غیر شرعي ده چې ته ورګه ز کاهن معلوموم یا دا نجومی معلوموم یا دا پالګر معلوموم ورګه دا سکی، دا غیر شرعي طریقه ده، بلکې دا انسان په دې باندې کافر کیږي چې د خلکو لورځي. ها شریعت مونږ ته دا ویلي دي چې کله انسان خوب وګوري نو دسی یو تن ته دی وړاندې کی چې هغه عالم وي، یو حکیم او خيار انسان وي، فقاهت د دین ورسرین او هغه ته وړاندې کا چې جی دا خوب مالیدلې ده د دې تعبیر سره. ځکه د خوبونو تعبیر هر څوک نشي ورکوله. او حدیث کې راځي دا شپږ سلوختمه حصہ د نبوت. خوب دا حجت او دلیل زمونږ د پاره نه ده. چیرې یو تن خوب ولیدو هغه وایي چیرې ما خوب لیدل او بس دې پسې رواني. او یا اکثر زنانه خوب وګوري نو بس سوچ دی چې دا به سرشا واقع کیږي. نه ضروری دا نه ده چې دا برشا راخیږي یا بمدک کشان کار کیږي. هو کله کله الله خبر ورکی یا غسیر وخیږي، یادانګي یو تن تعبیر ورکی ا تعبیری صحیح وخیږي. خدا هر یو تن دا کار نشي کوله او نه تعبیر ورکول شي. ځکه هارون رشید خزی و زبیدی یو خوب لیدلو، خوب داسې لیدلو چې هر قسم حیوانات راځي سره د انسانانو نو مخ کې رستو ما سره زنا کوي، زنانه و د باچا خزوا. او عقوب هم ډیر عجیب چې حیوانات هم راځي انسانان هم راځي او مخ کې رستو زما سره زنا کوي. نو عبد الله ابن مبارک رحمه الله په هغه وخت کې یو لوی عالم محدث یو فقيه انسان هغه لې خپل وینځه اولېګا او دای ورته ویلي چې ما ورته یاد نه کې زکه د باچا خزم او خوب د شرم والده نو لګا حیا پکار د خوب خپل طرف نه ورته بیان ک چې دا مالی دل دی د پاره چې تعبیر ته پوسته ہوږي. اغه الله ډیر فقاهت او په ور کړي واغي وینځي توکتل خوب ته وکتل وی دا خوب خډیر عجیب دی.
او دا خو یو وین زدا کار یا دا خوب لیدل دا غیر پارا صحیح خبره نه ده. نو هغه واپس را له زبیدی ته ویل، نو هغه ته ویل چې زو ما ورته یاد کا خو چاته دی حل لوي زکه خوب دسی باریخ غونتی حیثیت لري. عبد الله ابن مبارک ډیر عجیب تعبیر ورکو او دای ورته ویل الله بتانه دسی خدمت اخلي چې حیوانات بم داغینه فائدہ حاصلې او انسانان بم حاصلې. او هغه تعبیر بیا پوره شو چې نهر زبیده اوسم په دې زمانه کې مبیږي نهر زبیده په نوم باندې، او داغینه هر قسم حیوانات سره د انسانانو نه هغه فائدہ اخلي. لنډه چې تعبیر داسې یو شخصیت ته پیش کول غواړي چې هغه سنس په قرآن او سنت باندې پوهی. خو په هغه زمانه کې با کاهنان او نجومیان او د خلکو ته چې ده هغه د خوبونو تپوسونه کول چیرې دا خوب ملیدل. نو دی ربیعه ابن نصر کاهنان نجومیان راوختل ورته تعبیر راکړي. هغه ورته ویل چیرې دا تور خلک دا خو د حبشو دي، معلومیږي چې دا حبش والا په یمن باندې حمله کوي او دا یمن به قبضه کوي د حبش لاندې برازي. اور ته ویل دی کې به څومره وخت لګي؟ ويره د شپېتو او یا کال پورې. به ویل چې بیا به سکیږي، وای بیا به په دې وخت کې یو نبی زکیون، یو داسې نبی زکی عقلمن انسان پیدا کیږي الی آخر الدهر چې ټول زمانه د پاره وي. وای دی ربیعه ابن نصر ورتل ولی اخری زمانه به می معنی دنیا هم ختمیږي. هغه ته دا یو عجیبه غونته کار ښکار کېدو. هغه ورتل او دنیا به هم ختمیږي. او تعبیر هغه ولسنه صحیح ورکو. ذکر رستو راضی بیا حبش هغه راولګیدل او په یمن والو باندې حمله وکړه. نو دا ربیعه ابن نصر او یریدو چې په مونږ باندې رالو زما بے عزتی وکړه، دا زما شرم دی. نو دام د دې ځنه روان شو. بیا یو بل مشر رالو د دې په اولادو کې چې هغه اسعد نومو. اسعد د دې یو مشهور لقب په طباع باندې، او بیا د دې یو مشهور قومم جوړ شوی دی قوم طباع په نوم باندې یادېږي. قرآن کریم کې الله دا غي ذکر کړی دی اهم خیر ام قوم طباع. الله دې مشرکانو ته وی مان دا دوی غوړه دي او که قوم طباع غوړه دي. نو دا طباع دا یو دسی باچاهی کوله چې عام سیاحتونو په ګرځیدلو باندې مختو. نو دا روان شو د یو علاقې نه به بلې تتلو، د بلې علاقې نه به بلې تتلو. نو مدینې ته نږدې وې دلته یو فوجي د هغه یو کجوري ته ختلو. نو د هغې د وجې نه مدینه کې دلته یهود آباد شیو. بعضې قبیلې مشهور څلور ډلې قبیلې اوسېدې. نو د هغې نه یو تن راولګېدو، د دې دا فوجي ووجلو. طباع له غصه ورغله او شروع شو په دې مدینه باندې حمله وکړه. او دې وخت کې مدینه ته یثرب ویل کېږي. د وجنه یثرب نوم به مدینه ته نه اخلي. کم اشعارو کې او دیناتونو کې خلک وایي یثرب کې والی، دا صحیح طریقه نه ده، بلکې حدیث کې راځي مدینه ته طیبه وایي، طوابه ورته وایي. او دا بل نوم ورته اصل کې منافقان اخلي. نو منافقان د ځان نه بنه جوړوي، دا نوم به مدینه ته نه اخلي. نو پدې چې کله حمله وکړه عجیب دا و چې سحر نه ماخام پورې به جنگو او بیا به ماخام کې دا يهود راولګېدل، دی به چې د دې ملمستیا کوله. نو دی طباع تعجب کو چې دی زوی ماخام کې زمونږ ملمستیا کوي چې دا مسافر دي او د ورځې را سجنګ کوي. نو د مذاکراتو یو صورت جوړ کو ورغلل چیرې دا سو جره دومره خسته صفات پتا سو کی دي او مهمان نوازی دا
ملما قدر او عزت دې سره د دینه چې مونږ تاسو سره جنگ کوو. نو خبره اترې شروع کی پدې کې یو دوه علماو چې هغه د يهوديانو نو خو په دې وخت کې يهوديت خالص هغه موجودو او عام دسي محرف شکل نو لکه رستو زمانه کې چې تحریف والا ګرځیدل خو هغه تورات د موسی علیه السلام نو دی صحیح علماو داغي ذهن سازی ولوکا او دای ورتویل دا مدینه هغه مقام دی چې اخیری نبی چې د اخیری زمانه کې برازي هغه د هجرت زه عمدغه دی او دا مونږ د تورات نه چې معلومو دا خبره او دای ورتویل چې په تورات کې داغي صفات او کمالات الله ذکر کړی دي یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. قرآنم دا خبر ذکر کړي چې په تورات او انجیل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم گویا چې وجدان موجودی دلو ته ویل کېږي تبه ګوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی دسهونه ویل چې صفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تورات کې نه بذات خود ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تورات کې موجودو ناغي ورته داغي کمالات ویل نو دی غیبانه ایمان راوړو. او عام ابن اسحاق د دې اشعارم نقل کړي شعرونه مو ویلې چې دا زمانہ او دا وخت وګد وینو ما به په ایمان راوړې ما به مرګرتیا کړې زکه بچی پلاس کې وا نو دی دلته يهودیت اختیار کو زکه حق دین په دې وخت کې يهودیتو او دا اصل کې عربي او عربو ته په دې طریقه باندې منتقل شو. دی يهودیت واغستو تبع روان شو په لار باندې او مکی باندې تیرېدو په حرم باندې نو حوزیل یو قبیله واغې ورته شیطانت کو دا ویل دی حرم وې دی مکه کې یو کوټه د خلک سره سپینو مالونه وروړي او دلته ور کوي او په دې باندې خرچه کوي دا علاقه قبضه کوي مزيبه کې په دې نت ورغلو. بعضی سیرتونو کې دا دي چې خوبي ولیدو او یادا چې دی دوه علماو چې کم دا يهوديان عالمان ورسره دی ول رهنمایو ک چې نه د دې مقابلهونه کې حمله پیونه کې او یې ورکه چې دا د الله کور دی. نو علماو ذهن چې ول جوړ کو نو دی د حمله نه ځان راغون کول چې نه کومه او یادا چې خوبي ولیدو خدا د علماو خبر بغوره زکه ښکاری چې علما حق پرست په هر ځکه د کشان خلکو ته رهنمایي کوي. حق پرست علما چې چرته می هغه خلکو ته حق بیانوي چې دې د پاره چې د خلکو حفاظت وشي دنیا هم الله خسته کی او آخرت هم خسته کی. دیو جنا یحیی ابن معاذ رحمه الله ډیر عجیب خبره کوله د علماء مبارک او دا یاد کړئ هغه بل العلماء ارحم بامه محمد صلی الله علیه وسلم من آبائهم وامهاتهم. وې دا علماء چې دي دا ډیر رحم کوون کې دي په امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د دې د پلارانو د میندونه. مور نم چې زیات مهربان دي نو هغه عالم دی د پلانم زیات مهربان چې پتا باندې دی نو دا عالم دی. او هغه به ویل دا خبر زول کوم چې د مور او پلان زیات مهربان دا علما دي و اذا زککم لان آباءهم وامهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا وهم يحفظون من نار الاخره. زکه دا مور او پلار بچي د دنیوي اور نه بچ کی او دا علما هغه خلق دي چې هغه آخرت اور نه دا خلق بچ کی. دا ډیر رحم کوون کی دي او دا ډیر عجیب خبره کړي دا واقعي چې د آخرت اور نه خلق بچ کی. حق پرست علماو صفت عمده قرنګ دي هغه حق بیانیم دي د پاره چې خلق هغه مقصود ته ورسی او دارنګي کامیاب شي دنیا او آخرت کې. او یو عالم به ویلي وي دا علما دا خودسي حیثیت لري لکه دیوی په هر زمانه کې خلق ځان ته رڼا بلوي دا علماء دیوی دي په هر زمانه کې علما موجودي
او هغه چې د خلکو ته ډیوی او رڼا حیثیت غونته رڼا ورګي لنډه چې د علما ول ذهن سازي وکا او یې خوب ولیدو چې ر د دې بیت الله عزت او وقار په خپل زړه کې وساته نو داغي د وجنا وې دي تبع باچا یو غلاف پاغي باندې واچولو او عام یو کپړې واچولا به داغي نرستو وې بل ورځي داغي نه خوا چوالا او بل ورځي بیا داغي نه خد درې خمو کپړه پاغي باندې واچولا بس دا اولنې اقدامو د تبع باچا چې په بیت الله باندې کپړه شروع شوې دي نو د تبع باچا شروع کړي او هر کال بدلیږي ترنن تاریخ پوري بیا پدې کتا ستلی دا صلح حدیبیه چې چرته واقع شوی و مقام د حدیبیه په دې زمانه کې دلته یو عجایبګر دی نو دلته دا کپړه گدي او دا سره دا تیلې دا تیلری کوي او دا کپړه په دې طریقه باندې دلته گدي په پاغي کې یو غلاف شین غونتم پروت دی والله عالم چې دا به کومه زمانه کې په دې باندې خور کړي خدا اصل کې د تبع باچانو شروعات د دې شیو بیا وی د دې تبع دا یمن تلاړو نو یمن کې خو عربو او د سبا علاقه کې نو دلته يهودیت دعوت دی ته ورکو په دې عربو کې سم يهودیت رادن نشو وای بعضو کسانو د دې خلاف کو چې مونږ دا خبره تاسو سره نه منو امونږ د دې خلاف کو وای هغه وخت کې یو عجیبه فائدہ دوی تداوا چې یو غارو داغینه بور وروته کم چې به باطل پرس خلق واغه به سیزل نو دی په دې وخت کې وای اغه ته لاړل چې راشدل ته به وګوري چې څوک سي او دا اصل کې د آدم علیه السلام داغي واقع د اولاد قران کریم ذکر کړي چې قرباني کوله د یو قربانی الله قبول کا ولم يتقبل من الاخر او د بل قبول نه کو طریقه دا و د قبل ولو چور بد اسمان نرالو قربانی او صدقه به وسیدله بس پوی بشي چې د دې قربانی قبول شوه خدا د اغي د پاره او په مونږ باندې امتحان دی الله مونږ ته دا سینه خي قادر دی په الله چې مونږ ته دنیا کې وخی خو امتحان دی بنده باندې ورګدل ته دا سکی دنیا دارالامتحان ورته وی غنه مونږ باندې امتحان دی اوس که چرتا الله اعلان د دې دسی کړي وي چیرې څوک موس کوي نو هغه په یو موس باندې بسل روپۍ ز جیب کې هغه ولګدما او پیدا کوم به ولا دا نعمت به ورکو نو چا به موس پرې خوله او یې کدي سی ویلی وي چیرې چا موزونه کو داغه په سر باندې بکانه پریوزی او دا به هلاکی نو چا به موس پرې خودلې خود سي الله نه کوي ولی دته امتحان ویل کی دته پرې خودلې چې دا منځونه نه کوي هیڅ ورته نه وي او چې موس کوي کله امتحان پاغي باندې مرাজি کله یو مشکل کله بل مشکل نو امتحانن دغه طریقه د زمونږ د پاره خو په هغه زمانه کې دغه طریقه وا نو تبع چې کم مخالف خلکو د دې اسعد نو هغه چې د اوسېزل کاهنان او نجوميان او سو تختیدل داور ورپسیو دا دو علماء د الله نه سوال او دعا وکا نو اغیم چې صبر پدې باندې وکړو او داور الله واپس کو او دلته یمن اکثر په يهودیت کې داخل شو نو بیا د دې ځنه يهوديان شو او بیا دلته دی په خبراتو بلکې د دې اولاد اگر را روانو رستو زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې دلته آبادو يهود په یمن کې تر رستو زمانه عمر بن خطاب رضی الله عنه اغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې قول باندې سم عمل کو اخرجوا من جزيره العرب چې عرب د جزيره العرب نه چره دا يهود دا لری کوي عمر رضی الله عنه وګد سیرت دے هغه چې قدم یا سترګ به چتول يهودي هغه به ختمولو بیا وروسته د دې یمن جزيره العرب
دا اصل کی محدود شکل باندې وو ځکه جزیره ورته د دې وجې نه وي چې غیر چاپیره د هغې نه سمندرونه وو صرف د عراق دی طرف ته سمندر نه وو نور عام اطراف هغه سمندر د دې نیولي وو لکه دا علم الجغرافیه سره تعلق لري او انشاءالله دا خپل مناسب وخت کې تاسو ته د دې یو اسانه نقشه تاسو ته انشاءالله پیش کوو په خپل ځای کې انشاءالله نو عرب پدې کې يهوديت دې طریقې باندې داخل شو بیا دې تبع نه رستو د دې یو زیو حسان هغه باچا شو خو هم هغه قتالونه ډیر زیات کول یو وجنه او بل باندې حمله کوونو مشران راولګیدل او دای یو ترتیب جوړ کو چیرې دا بسنګ او وجنو قتل به څنګه کو نو یو د دې رور او عمر نو اغه تول ير دا حسان وجنه به زي قتلونه او حمله کوي قوم تبا کوي نو عمر راولګیدو دی بزان ته سوک نه پری خودل کمره کې بندو دا خورورو نو دا اچانک ورغلو او چاړه ور سره مال ته حلال کو مړې کو خو د عمر لوي په دې کار باندې بیا رستو د دینه خوب نه ورتلو چې کله خلکو باچا کو عمر چې تا خپل رور هو جل اوس باچاهي ستا پلاس کې رااله نو بیا وې دینه خوب او تختیدو د دې دوه وجې کې دی شي فائدہ یو وجداد چې دنیا انسان ترازی نو خوب او راحت او سکون د انسان نه اوزي زګه کله دنیا پرست انسان شي یا مال او دولت ورسره ډیر شي ناغیله بیا خوبونه نه ورزي بیا د خوب د پاره ګولې اچي ځکه عام طور باندې تاسو د سه حالات کلی دلیم نه نو اوریدلی بمی چې خلکو خوب ناراضي د ډیر مال د وجنه دولت د وجنه نو استاغي د پاره ټابلیټ ګولې استعمالي او دا یو حقیقت هم لري چې انسان سره مالی نو هغه د وجه انسان نه خوب زی او په دې یو مزاخیه غونته واقعم ده اسه فائدې د پاره به ذکر کو و یو دوه ګل کپان چرتا هغه یو بل سره نږدې و د کېدل کټونه یو بل سره نږدې خو یو سره پیسې دی او بل سره نشته دی نه دا بل ګنکپ سوچ کوي چې کله دا ودشي د دینه بزدا پیسې اخلم نو دا بل ګنکپ راولګیدو د خپل پیسې راواغستی او د هغه ګنکپ د بالغ لاندې کې خو دی او بیا رانو خپل کټ کې ودشو خو به وکړو او دا بل ګنکپ ټول شپه را پاسېدلې دی کله سر ګوري کله خفي ګوري کله بالغ لاندې حصہ ګوري چې دی به د پیسې چرته خودلی او مزه کې خوبونه کوي سار چې را پاسېدو دا ګنکپ لاړو داغي د بستری بالغ لاندې پیسې روچتی کې او استروان شو دوانه هغه ورته د شپې خو تاسو دا پیسې نه وي ټول شپه چې د مال خوب نه راتلو کله سر ګور کله خفي او کله جیب ګور او استاد پیسې ماونه کتلې هغه ورته د الله بندا دا خو ما استاد بالغ لاندې خودلې وي وې زکه خو مال خوب نه راتلو نو مال چې چا سره بیا خوب نه ورزي لنډه دا چې د دې وجنه د دې باچا خوب هغه ختم شو او یادا چې قتل ضروري کړو نو قتل چې انسانو کې لوی جرم دی او بیا ضرور قتل کول نو دا خو یو قربتوم دی خپل ولیم ده صله رحمیم ده نو دا یو بل عظیمه ګناه ده داغي د وجنه خوب تی تختیدلو او یو بل فائدہ تی دا معلومیږي چې ګوره مرګ ستا کله مقرری نیټه دی مقرری نو دا ذهن کې کینه واکتوي چې ماته سکوټي ولاړی او ماته فوجیان ولاړ دي او غیر چاپیره زمانه محافظین دي چې مرګ دی پورو ټیم دی پورو بیا دې څوک بچ کولای نشي اذا جاء اجلها لا يستقدمون ساعه ولا يستاخرون چې کله ټیم دی پورو قران ویلی نه یو سکند مخکې کیږي نه رستو کی ګول خپل رور چې بل چا نشو وجل خپل کور او کمره کې را پاسې دو او مړ کو چې وخت دی پوره شو بیا دې سموي چې یاره بس جمعه نه وتم چې نو ما وتلې دې څه بشوي وي دیزی لتل نو نه بشوي دا خبره مکو بیا او درېما سلورمه فائدہ تدام معلومیږي چې مال
دا یو دسی لالچی شی دی چې انسان کله کله غټي ګناه باندې انسان راولي، او په دې کې به ډېر احتیاط او د صبر نه کار اخلي چې کله کله انسان ته الله موقع ورکوي امتحاني په هغې باندې، نو هغې کې به سوچ سمج سره کار کې چرته لالچ د وجې نه یو کار وکړي وروسته به پښیمانئ، بیا به ډېر های های کې خو وخت به نه تېري. نو په دې کې وایي دام بیمار شو، د دې بیماری د وجې نه مړ شو، او د دې یو بل خپلوانو کې یو تن هغه باچا شو، لخنیعه د هغې نومو، خدا ډېر بدکار او ظالم انسانو، او بدکاریم د دې وجې نه کوله چې کم الکان به د هغې سره به یې کوله دې دپاره چې دې څوک مشران بیانه کي، ملامتې یو سترګې لاندې باچا مو ظالمو مو، نو دغه شان کسان به راوستل خپل کمره کې به ورسه بدفعلي وکړه، او بیا به یو الماری او یو کڼکۍ کې راښکاره شو، خلکو ته به اشاره وکړه چې دې نه اوس فارغ شو. په دې کې د دې خاندان کې یو نوجوان یو ښایسته چې د هغې زونواس نومو، هغه زونواس راپاڅېدو او هغې ته یې امر کړ چې ته به ما څه بدفعلي کې، نو دې ځان سره پټه چاړم ویوړه دې دپاره چې کله ما څه د عمل کوي د هغې نه مخکې به زه د خېټه کې وم. وایي همداسې وشو چې دا باچا یې راونیولو او هلته په کمره کې هم دغه رنګ مردار کو. خلکو سوچ کولو چې اوس به کڼکۍ کې راښکاره شي او د زونواس باره کې به اشارې کوي. زونواس چې راووت وي ورشي تماشه وکوي، سر یې وله پرېښودې کڼکۍ کې وله کېښودې چې خلک یې وګوري. زونواس خلکو ورته وویلې چې تخته ما، وایي دی ویل چې زه ځم ځکه مړی مې کړی دی، باچا مې وجلی. خلکو ویل مونږ در سره یو، مونږ دې مشر کوو، تا د ښه کارنامه کړې ده او د دې انجام دا دی چې باچاهي لایق ته په دې طریقه باندې دا باچا وګرځېدو. دې زونواس دام یهودیت په دې کې و، ځکه تسلسل د یهودیت اوس را روان دی، نو دا یهودیت په دې طریقه په دې کې داخل شو، او بیا عربو کې مستقل هغه نور قومونو کې دغه شان خور شو، او یهودیت گیر چاپیره د عربو نه تاو را تاو. حکم چې مکه جزیرة العرب کې نږدې و، نو دغه عربو یو خاص نظریه او فکر نو، کنه نور علاقې او باچاهان چې ټول وګوري، نو په هغه زمانه کې د هر چا فکر او نظریه جدا و. د چا عقیده د یهودیت سره و، او د چا عقیده د نصرانیت سره و، او د چا عقیده مجوسیت سره و. آتش پرست چې ورته ویل کېږي په دې طریقه باندې خلک آبادو، لکه په هغه زمانه کې روم او فارس چې ورته ویل کېږي. نو دا فارس عام نجومیا دا آتش پرستو، او دی یو خاص فکرو، دی وجه نه دا آتش پرستی دا د ډیرو زمانو په دوی کې چلی ده. او کم چې دا عربو، نو د دې خو یو باچاهیم نه وه چې څنګه د روم باچاهي وه یا د فارس باچاهي وه او یا داسې د نورو علاقو باچاهي وه، نو داسې باچاهي دا د عربو نه وه. لکه وروسته راځي عربو کې صرف قبیلې وي، او د قبیلې یو مشر به بل مشر به بل مشر به، صرف په دې ترتیب باندې روانو، او داسې یو خاص نظریه او فکر یې نه و، صرف یو آواز یې و چې هغوی به دینی د دین نسبت هغه ابراهیم علیه السلام ته کولو چې مونږه په ملت ابراهیمی علیه السلام باندې یو، دغه سوچ او فکر یو. نو په دې طریقه هغه یهودیت چې ازیات شو. ها دا زونواس د خپل حکمرانی کوله، خو دې د نصاراو مقابله شروع کا، او په دې زونواس د باچاهۍ کې الله عیسی علیه السلام راولېږلو. عیسی علیه السلام الله شام کې راولېږلو، او عیسی علیه السلام دعوت کولو. نه دعوت سره عیسی علیه السلام خپل حواریین چې کوم مرګري او هغه صحیح عقیدی والا د عیسی علیه السلام سره، او بیا عیسی علیه السلام
د دې د يهودیت د دې جالونو نه تنگ شو او آخر دا چې دی نزو نواز د دې مقابلې نه تنگ شو الله بر اسمانونو ته ژوندې او خېزولو څنګه چې دنیوي ژوند کې او همدک شان روغ سالم او خېزولو او قران د دې تفصیل کړی دی او دا زمونږ د مسلمانانو عقیده ده چې عیسی علیه السلام الله بر اسمانونو ته خېزولې او حدیث د معراج کې راځي چې دویم اسمان کې زما ملاقات ورسره وشو ماته مرحبا باخ صالح والنبي الصالح ماته مرحبا ویل اورور په خیر رالی نو عیسی علیه السلام حواریین پر خودل دلته اوس تازن کې کینوا نصرانیت په دی وخت کې عربو کې داخل نه دی دا زو نواز چې کوم مقابله کوي او دا یمن دی یا خوشا چې کوم يهوديان خوارشي وي دي او روم والو پاغه باندې حمله کړي وا هغه وخکلی دي نو هغه ټول په يهودیت باندې دلته ولته زو نواز دسی يهودیت اختیار کو چې دی وخت کې يهودیت کې چې دوی تحریف هم کړو او ډیر شزونه پکې راجمه کړو اکم چې حقانیت په دی يهودیت کې او هغه دوی ختم کړو نو دا زو نواز خپل يهودیت د پرچار د پاره به هر کار کولو زکه دی د پاره هم کولو چې ورګه دغه خلق د نصرانیت نه واوړي او دا عرب چې دا دی کې چرته نصرانیت داخل نشي نو په هغه وخت کې عیسی علی السلام د رفع نه بعد چې هغه الله بر بوتلو حواریین نو دین راهبان جوړ شو او دا راهبان د سوجې نه جوړ شو راهبان د دې وجې نه جوړ شو چې دوی لاړل ګټونو کې کېناستل حق دعوت کولای نشو پرچار د دین خپل کولای نشو نو لاړل دوی آلته آباد شو یو ګټ کې ناس بلبل غار کې ناس او د الله بندگی کولا او کم کتاب چې په عیسی علیه السلام باندې نازل شو انجیل هغه به لوستلو او په دې باندې ژوندۍ تیروله او دا مونږ ته شریعت هم ویلي دي چې کله انسان دسه حالات پاغه باندې راشي چې دعوت نشي کوله دین نشي بیانوله توحید عقیده نشي بیانوله په دین باندې عمل نشي کوله نو علیک بنفسک حدیث کې راځي بیا خپل ځان فکر کوا او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمایلی دي چې بهتر بیا هغه څوک دی چې هغه غرونو طرف ته لاړ شي او ګډي بيزي ځان سوالي او هغه سره یو الته ژوندۍ تیری او د دې فتنو نه په امن کې وي ځکه د دې فتنې چې راشي نو بیا شریعت ویلي باغه کوا خپل ځان غم کوا بیا د نور فکر مکو ځکه ته کولای نشي خو هم ذهن کې دا کې نه وي پاغه وخت کې رهبانيت دا غوی د پاره جایز هو زمون دین کې رهبانيت نشته حدیث کې راځي لا رهبانيت فی الاسلام په اسلام کې رهبانيت ګوري نشته ګوټونو غارونو کې ناستل دا په اسلام کې نشته ده چلی وستلو په غرونو کې وخت تیرولو صحرا کې او دانه قبرونو کې چلی واسل دا شریعت مونږ ته نه دی ویلي او دلیل دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو منع کړی دا دویم فعل د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد النبوت دا ثابت نه دی شرع من قبلنا مخکنه شریعت چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت نو میلاو ناغه به موږ د پاره ال دلیل عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پاغه باندې دلیل او امر موجودي دا خبره ولې کو بعض خلک دلیل کې دا مسله ذکر کوي او دا وایي چې ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم چې غار حرا کې ولی د الله نبی غار حرا کې وخت نه تیر کړي نو هغه لن جواب مونږ ټیک د رسول الله سم په غار حرا کې خو چې کله صورت اولنې قران آیتونه اولنی نازل شو اقرا بسم ربک الذی خلق بیا د سوق اوخی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین روستو چرته غار کې ناشته او بیا چرته صحابه کرامو دا رهبانیت اختیار کړي و دی خی سوکم دانشي خودله بلکې قران ورته دسی ویلي قم فانذر وربک فکبر بس پاس استاد او د کېدو وختونه ختم شو او د الله دین بیانوا بیا تر مرګ پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دعوتونه کول
بیا غارونو کې ناس نه دی او نه چرته دغه چلی اوخ کلی لنډه دا چې تعلیم قرآن و سنت مونږ ته د دې نه راکوي. خو هغه وخت کې د دې یهودیانو نه دوی تنګو، نو دا نصاراو کې چې کم راهبانو د عیسی علیه السلام په صحیح دین باندې وو، نو هغوی غارونو ته کېناستل. بیا ذهن کې کېنوئ دلته یو عظیمه فایده، یهودیت دخول خو تاسو په عربو کې هغه واورېدو، نصرانیت چې داخل شوی په عربو کې د هغې دوه اسباب وو، دوه وجې دا تعبیر وکړه چې دوه وجې دوه واقع دي سوی چې عام په سیرت کې د هغې مایناز صورت موجود دی، چې اکثر مورخین په سیرت کې عمدک شان ذکر کوي، لکه ابن کثیر رحمه الله اغم په دغه ترتیب باندې ذکر کړي. یو ترتیب هغې دا دی چې نصرانیت داخل شو، وجه دا وه چې په عربو کې په دې نصرانیانو کې راهبانو کې د عیسی علیه السلام د دې حوارینو یو مرګرو کې یو مرګرو، هغه مرګري رهبانیت اختیار کړو، خو په دې رهبانیت کې به ترتیب دا هغې دا و چې هغې به مزدوریم کوله او خپل لاس ګټه به یې خوړله، او نور بعضې داسې وختونه و چې هغې بندګۍ دپاره مصرف کړي وو، لکه د هغې نه اتوار روز وه، دوی و په هغې کې د الله بندګي کوله. ځکه عام یهودیانو ته الله اختیار ورکړو چې په دې 7 ورځو کې یو انتخاب وکړئ، تاسو کومه ورځ خوښوئ، په هغې کې به د الله بندګي کوئ. یهود وویلې مونږ خالی ورځ انتخاب کوو او دې خالی ورځ باندې به د الله بندګي کوو، او دا دې وجې نه چې الله فارغ شوی دی د کائنات جوړولو نه، نو دا ورځ مونږ د شکر په نیت باندې به مناوو او شکر به الله ته وباسو چې ښه دی الله دومره لوی کائنات تا پیدا کو، نو خالی ورځ غوره کا. نو د دې د تعظیم ورځ اده د خالی وه. نصاراو اغیلم الله اختیار ورکو چې تاسو په دې 7 ورځو کې کومه ورځ انتخاب کوئ چې په هغې کې به د الله بندګي کوئ او دا به تاسو دپاره د تعظیم ورځي. نو نصاراو وویلې چې مونږ د اتوار ورځ، او دې ته په بل تعبیر سره مونږ د شروع ورځ هم وایو. شروع ورته د دې وجې نه وایي چې الله کائنات شروع کړی په دې ورځ باندې دی، نو دی ویل مونږ به دا د شکر په نیت باندې مناوو چې الله کائنات شروع د دې ورځ نه کړې ده، نو اتوار ورځ انتخاب وکړو. خو دې امت ته الله اختیار نه دی ورکړی، او دی ورته ویلي جمعې ورځ دا بهترین ورځ ده په تمامو ورځو کې، او دې ته د مسلمانانو اختر هم ویلی کېږي. او دې وجې نه د جمعې په ورځ هغه دا دی چې خطبه کېږي او دارنګې یو اجتماع د مسلمانانو جوړیږي چې په هغې کې واعظ او نصیحت کېږي، او یو عظیمه ورځ ده، د دې خپل فضایل دي، هغه جدا مقام دی. ولنډه دا دوی به اتوار په ورځ د راهبانو عبادت لم ورکړې وه، نو دنیا به هم کوله، د الله بندګي به هم کوله. په دې کې دا راهب چرته روان دی، نو د عربو کې دا کارو چې کسان مسافر به نیول او د هغې نه به غلامان جوړول. اکثر په عربو کې دا طریقه وه، دا جاهلیت دور نه دا رسم دغه یو طریقه او رواج په دوی کې روانو. په لاره کې به مسافر ونیول، لکه ډېر صحابه رستو ایمان راوړی دی، هغوی هم دوی دقه شان نیولي دي، لکه زید ابن حارثه، دغه ورکوټیوالي کې د مور و پلار نه دوی تختولی، او بیا وروستو ختیجې رضی الله تعالی عنها غلامو رسول الله سلم ته ورکو، رسول الله سلم بیا آزاد کو، جدا واقعه ده. نو دقه شان غلامان به دوی رانیول را تختول به، او د هغې نه به بیا غلامان جوړ کړل. نو په دې کې وایي دا راهب یې ونیولو، او دا علاقه د نجران ده، نجران دا ابها مقام ته نږدې علاقه ده، اوس هم په جزیرة العرب کې داخله د عرب کې. نو دغه نجران علاقو والا عرب چې کومو هغوی دا ونیولو چې خپل ضد یې راوسته، غلام اوس دوی عرب دي،
نصرانیت چې داخل شي په دې طریقه عربو کې داخل شو. نو دا نجران والے چې کومو نو دی دا تن چې دی وی غلامی به پکاوله، خدا یو ډیر نیک او عابد راهبو، دومره او چې دعاګانې هم قبلې دي او یو ډیر عجیب کرامتونه الله ورکړو. نو د شپې د مالک دا خپل غلام دا راهب چې ولیدلو چې عبادت کوي او رڼا د ورته په کمره کې او حال دا د ډیور ته نشته دی. نو تعجب کو سحر راو غختلو او دې تپوس ته وکړو چې دا راته وایا چې تاسو خو ډیو نه و رڼا درته وا. ناغه ورته ویل زه د غرنګ په یو دین باندې يم چې هغه ته نصرانیت ویل کی. عیسی علیه السلام زموږ نبی دی او کوم چې هغه حقانیت په هغه وخت کې څنګه نصرانیت او په اکه طریقه او لهجه باندې ورته بیان وکړو. هغه ورته الخا دین علاوه یو بل دین شته دی، مو خو چې د دسی شیزونو بندگی کو د بوتانم جوړ کړي او په نجران کې یو مشهور ونه و د کجوري غټه سټه وا، داغه عبادت به کولو، هغه ته به شالونه او کپڑے او به خسته کړي وا او دای ورته ول مونږ خو د دې عبادت کو او په دې باندې مونږ میله لګولې ده او ته د یو الله عبادت کې. هغه ورته او وای ته دا کولای شي چې را د خپل رب نه دا وغواړي چې زمونږ چې کم دا رب دی او مونږ عبادت کو معبودم دی چې دا ختم کی. ناغه ورته ویل چې د الله نه به وغواړم نو که ختم کو مونږ د رب نه چې څه وغواړو مونږ لرا کوي. نو د الله نه دعا وغوښتله او دعاګانو نرستو رب ته سوال کو چې الله د غزه د دی په یو ترتیب باندې خراب کې تباہی کې دی د پاره چې دی ناکاره د دې شرک عمل ندی خلاص شي. وې د اسمان نه یو صاعقه یو تندر رالو او چا ویلی یو طوفان او یو زل رالو د بیخ نه وکاګو استه ختمه کار سی ول دنی وړي کل دوی چې دا وکتل خبر مشهور شو په نجران کې او دا ویل چې دی تن دسی کارو کو الکه دا کم دین باندې ده د دې رب دومره زور اور ده نو مو خو زور اور پسې ګرځو بس دغه رب باندې مونږ هم ایمان راوړو په دې نصرانیت عیسی علیه السلام باندې مونږ هم ایمان راوړو. استټول نجران په نصرانیت کې داخل شو او دا نجران بیا په نصرانیت کې دومره پوښ شو داغي د وجنه چې د رسول الله صم زمانه پوری دا نجران په نصرانیت باندې مشهور او سوره آل عمران چې نازلې دو نو داغیم سبب نزول بنابر یو تفسیر هغه دا چې نجران نه یو وفد راغلو هغه د عیسی علیه السلام بارک چې کوم اشکالاتو نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کړو. حسین کې دا کې نه وای اول کې هغه حقانیت لرو بیا رستو په نجران کې نصرانیتم خراب شو او باطل شو او چې کوم صحیح دینو د عیسی علیه السلام کم انجیل نو هغه محرف شو تحریف باغی کې شو. نو دوی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مختلف اشکالات کول او دا وفد راغلو داغه وجنه الله سوره آل عمران نازل کو او هغه ټولو جوابات وکړ. اکثر په سوره آل عمران کې رد علی النصارى په نصاراو باندې اکثر الله په هر آیات کې رد کوي. دا اول چې شروع کې الف لام میم الله لا اله نو په دې اول شروع کیږي چې الحي القيوم ذات دی الله. تاسو عیسی علیه السلام ته الہ وی هغه ګره الہ نشي جوړې دی هغه لایق د دې نه دی چې هغه الہ جوړ شي ولی هغه حی نه دی همیشه ژوند نه دی قیوم نه دی عیسی علیه السلام الله دی. نو پاغوی باندې په هر آیات کې په یو ترتیب باندې رد وکړو. نو دغه نجران کې نصرانیت داخل شو او دا نجران والا عربو نو په عربو کې نجران کې عیسایت معنی نصرانیت شو او یمن کې يهودیت داخل شو. نو عربو کې په دې طریقه يهودیت عمرالو او نصرانیت عمرالو. دویمه وجه چې په دې کې نصرانیت داخل شو دا څنګه داخل شو نو یو تفسیر هغه ده
چې زونواس باچا چې کومو زونواس نو دی د نصرانیانو د دې مقابله کوله چې دا نصرانیت دی کې چې کم توحید دی خالص دین دی د دې مقابله وکړي شي او د دین دی دا واغستل شي نو پدې کې وې دی باچا ځان له یو تن ساتلو یو نجومی او یو کاهن ساتلو او پدې وخت کې هغه به ورته چلونه او جادوګری خودله نو دا جادوګر دا بوډا شو ختمېدو نو دې باچا ته امر وکړو چې مال یو نوجوان راواله دې د پاره چې هغه ته د خپل جادوګری او خپل هنر اوخم چې هغه قائم او دائم اوساتل شي نو دی ولې یو نوجوان راوستو دا غینو عبد الله ابن تامر دا عبد الله ابن تامر رضی الله عنه نوجوانو راتلو به دی را کاهن لا دی نجومی او یا دی جادوګر لا د دین به خپل هغه چلونه یادول د جادوګری په دې ترتیب باندې بداتلو او چې په دې لار تیرېدون یو راهبو هغه چې د وکتو چې غار کې ناز دی انجیل ورسره دی او انجیل لولي چې عیسی علیه السلام باندې نازل شوی سترګونه اوخ کې رواني نو تعجب وکړو ځکه یو کس چې دا دین اعمال او عبادتونه د لیدلې نه نو هغه ته ډیر عجیب ښکاری لکه عام طور باندې د موس کول د کافرانو ته واجبہ عمل ښکاری چې دا څنګه دی ورزش دی څه شی دی چې دوی د اهتمام سره په دې باندې عمل کوي لکه بعضی ویډیوګانو به تاسو لیدلې می چې عام طور باندې د انګریزان خلک وګوري د عبادت کوي د خلک موس کوي ساجیب غونتکار کوي ځنې پکې وندريږي چې دا به څنګه عملي رست راضی علی رضی الله عنه رسول الله صم سره روان دی ابو طالب په هغه وخت کې ژوند او ناغم ورپسې دی یو ځکه سجده ولګوله ناغي ورته شاته نه قتل چې دوی دا څه کوي پرې وتل په دې ځمکه یو عجیب کار ورته ښکار شو نو دی وخت کې ویلې راهب لرالو چې دا تاسو او سترګو نه دی وخت رواني هغه ورته دعوت ورکو صحیح دعوت نو داغي د وجه نه هغه متاثر شو ول دا دین خو زمي اختیاروم است په هغه دین نصرانیت د عیسی علی السلام باندې ایمان وروړو او صحیح دین کې داخل شو دا الګ عبد الله ابن تامر وای دیو ورتل چې وختي راځه نو باندې جوړه کدي راهب ورتل د سکارو کا چې ورته کور نه وخت روزم کور ته چلاټ شوی جادوګر می نه وخت بریدي او دین به ورته خودلو لنډه دا واقع به تاسو ورېدلې می اخر دا وشو چې او اجدها بلا په بسم الله سره دلار ندی اخوا کا نو هم خلکو کې په دې باندې مشهور شو چې دا خو د سیم کولای شي او بیا باچا سره وزیرو نو وزیر پستر ګو باندې وډوندو نو هغه رالو دین مطالبه وکا دی ورتل الله به دی روح کی خو په الله به ایمان وروړي وای د دینه سوا بل رب شته وای او هغه له د عیسی علی السلام د دین نصرانیت دعوت ورکو چې دا ایمان وروړه د الله نه بسوالو کو الله به دی روح کی چې ایمان وروړو حق قبول کو الله ولا روح استرګي ورګي باچاو ډیر پوخ انډیوالو او چې کله رالو سترګي روغي شي وی ورته وی سی صاحب دې نو دا سترګي د څنګه روغ شي هغه ورته دعوت د اسلام دا غ دین ورکو نصرانیت چې ما دا غرنګ دین قبول کو دا غي د وجنه دا ورته غوسه شو ول زمانه سوا بل ربم تو منی او تا ایمان وروړو او تر دې چې راګیرو کو سزاګانې ورکولې تر هغه پورې پریدم نسو پورې کس خودلې نه دا کس براته دلته یو عظیمه فائدہ واوره چې ستا څومره پوخ نه پوخ مرګره وي او چې کله ورته حق بیانې یاد ساته ګوري دا بستا خلاف کیږي دا باچاو وزیرو او دې ته نږدې او قربت والو او چې کله حق دین هغه قبول کو نو د مقابله ته چې دی وروته او سزاګانې ورکول بیا د مرګري او د انډیوالي خاطر نه کوي او دا عام قانون دی چې حق کلم بیانې او حق قبله نو دا ذهن کې کینه وي مرګرو هغه کې به خامخا پتا ما دي امتحان او جداواله او امتحانات راځي معاویه رضی الله عنه خط الیکل عائشہ رضی الله تعالی عنها تا په خپل دور خلافت کې او دای ورته ویلې
چې ام المؤمنین ما ته لږ نصیحت راته وکړه. نو دا د ام المؤمنین نصیحت دی، تاسو مو اورئ. ډېر عجیب نصیحت ورته وکړو. دی ورته وویلې چې که ته دا غواړې چې الله رضا کې او الله رضا شي زمانه، نو مخلوق بندگان به تانه خامخا خفه کېږي، او که دا غواړې چې الله ځان ته غوسه کړي نو مخلوق به خوشحاله. او دا خبره ډیره مختصر ده، خو دا ډیره طویل ده، ګورې ډیره اوږده ده او ډیره غټه فلسفه ده په دې کې چې انسان حق هغه قبلوي او الله راضي کوي، نو خامخا بندگان به تانه خفه کېږي، خو د هغې پروا به نه ساتي. ولې رب چې خوشحاله انسانان به ورته خفه کې. خیر دی دا دې خفه شي، خو سنت خلاف عمل نه کوم. خیر دی دا خپلوان دی خلاف شي زما، خو د دې سنت خلاف نه کوم، د دې سنت خلاف نه کوم، د دې عمل خلاف نه کوم. دا ترتیب به اختیاره البا الله کامیابی درکوي او البا الله اجرونه درکوي. او که ته خلکو پسې روانې چې دام خفه نشي او دام خفه نشي، نو حق هغه بیا نه دی، ځکه چې هر څوک خوشاله او د هر چا په خبره باندې عمل کوي، نو بیا دا حق نشو. غرض چې دا پوخ مرګره رونیولو، نو دی آخر سزا چې وخوړه، نو هغه عبد الله ابن تامر رضی الله عنه ورته وخودلو. عبد الله ابن تامر هغه رونیولو تر دې چې هغه له سزاګانې ورکولې وي چې کس خایا، هغه ورته هغه راهب وخودلو. راهب رونیولو. حدیث کې راځي، دا صحیح حدیث کې دا واقعا نکله. پسره باندې ولا ارکه خودا او په منځ باندې ارکو، خو هغه د دین نه وانهوړېدو، په خپل نصرانیت او صحیح دین باندې کلک ولاړو. الله دسې موحدینو له بیا توفیق هم د دسې اعمال ورکوي. نو کله چې شهادت باندې ورسېدو، وای به عبد الله ابن تامر ته ویلې چې کسان ولېګل چې دې سره فوج لاړ شي او دې له دسې سزا ورکوي چې عام طور باندې خلکو ته پته ولګي. نو دای ولېګلو او غر هغه د پاسه وي سر ته چې ورسی لاندې لړه کوي چې دسې هلاک شي او دسې ټوکړي ټوکړي شي. الته چې لاړو، حدیث کې راځي عبد الله ابن تامر ویل الله زما پر ته کافی شي د دې مقابله کې، الله ترا ته کافی شي. او کمالی اجمالی دعای زکه غوښتلې وا چې الله د چا کافی شي نو په نور خلکو باندې سکے. الله چې کافی شي او الله دې مددگار شي، بیا دې ټول کله استا خلاف شي. الله چې مددگار او کافی شي، بیا دې ټول خلک تانه راتاوي او ټول خلک دې استا خلافي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم غونډه مکه کې تنه تنها دا ډیر ګران کارو چې دا مسله چانه و بیان کړي او توحید په یک یوازې بیان کو، خو الله ور سمرګرو. الله د مکینه مروغ اوخ کلو تر دې چې هغه ته غیر چاپیر راتاو شو، خو کافی سو کو الله کافیو. الله دې زموږ استادوم کافی شي. هر طرف نه بستا حفاظت انتظام رب العالمین کوي او په هر ځکه به الله ستا مدد کوي. نو بس چې الله ول کافی شو، اټول فوج هغه تباہ ورباد شو، هغه روغ رالو. به امر کو چې هر سمندر کشته پاغي کې بوزي او مسته ورولې. آلتم دغه دعا او غتل الله ټول غرقل. او دا عبد الله ابن تامر رضی الله عنه الله روغ رمټ هغه رو کاغلو. باچا ته ویل باچا ځان چې مخرابوا، زو نواز ته ویل ځان مخرابوا، کته دا غواړي چې ما وجنی زر ته طریقه خیمه خیر ده. یو غش راواله او کله چې په ما ولي نو بسم الله رب الغلام اوایا، بس الله به ما وفات کی. وای باچا خلکم راجم کړیو پدې کې چې دا کار وکړو، د دې وجنه هغه په سر باندې وای اولګېدو او دا لاسم په تندي باندې کې خود دې د پاره چې وینه ودرېږي، پدې کې شهید شو. حدیث کې راځي د عمر بن خطاب رضی الله عنه په زمانه کې دا د دې قبر راوته وای دا عبد الله ابن تامر لاس مکه شان په تندي خودلو. صحابه وای چې مونږ به تلری کو وینه بر روانه شو، وای بیا هم په لاس کې خودو. کنه د دې او د دې زمانه ډیر سوال لسو تقریبا دومره کلونه شیو او داغي باوجود هغه نه وینه روانه وا. الله د دې خلکو کرامتونه بیا ورستو د مرګ نه بعدم خای. ادا په صحابه کې هم دي سو، ځکه چې
راضی د حمزه رضی الله تعالی عنہ بارکی چورستو زمانه کې د دې قبر سنځدي کودای کېدله او د دې یو اندام سره هغه بلچه لګېدلې او وینه تیر روانه شوی و دا کرامتونه الله خی او هغه سید الشهدا د شهیدانو سردار او حمزه رضی الله عنه غرض دا او کله چې دا شهید کو خلکو دا تماشا وکا نو خلک پښتو کې سوی باران نه پټېدم ناوې لاندې مشپشوا یره د دینه کوله چې خلک په نصرانیت کې داخل نشي نصرانیت کې خلک داخل نشي د دین یره کوله او په دې وخت کې ټول خلکو چې دا حقانیت ولیدلو است په نصرانیت کې داخل شو نو عرب عام طور باندې نصرانی شو نصرانیان شو په دې ترتیب باندې نو دعوت هغه په نصرانیت مرالو او دارنګي دعوت د يهودیت هم په عربو کې رالو عرب يهوديانم په کې رالل او نصرانیت هم په دې طریقه رالو او دین یو بل فائدہ دام معلومیږي چې ګوره څومره دین بیانې او خلک څومره مقابله کوي الله هغه دین خوري که خلک را پاسي د حق پرستو خلاف چې مونږه مقابله کوو هغه ته سمو خپل دعوت کوا زمون کار زمون میشن هغه ده د چاس پکاوي نه ده یا د مذهبونو بدواله نه ده یا د امامانو بدواله نه ده بلکې زمون کار زمون صرف دین بیانول دي زمون دا میشن په دعوت کې او په مجالسو کې هغه دا نه ده چې باز خلکو یریږي چرته زمون دی کلی ته نور نقصان ورنکی او نور نظریو عقیدو ته نه 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 او یادا چې زمون خلاف نشو مونږ نه د علماو خلاف یو دی خلا د هغه زمانه امامان یادې مونږ د دې زمانه امامانو خلاف مونږ نه یو او سره خپل دین هغه په حقانیت طریقې سره بیانو او که څوک مقابله کوي دا غي خپل کار دی او مونږ خپل دعوت هغه په خسته اخلاق سره څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او پرچار داغي کړي داغي په منهج او طریقې باندې روان یو ان شاء الله تعالی او الله دې موږ دک شان قائم او دائم وساتي نو يهوديت او نصرانيت په دې طریقه داخل شو ها بیا په دې عربو کې بعض نور جاهلانه طریقې او جاهلانه رسمونه او رواجونه هغه داخل شو او دا څنګه داخل شو دا نور مذاهب په کې څنګه رالل او بیا د دین د یو صورت جوړ شوی لکه اچار چې هر یو قسم نظریه والا پدې کې موجودو نو کله چې دسه وخت رالو نو پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نزول وشو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت وکړو چې ورګه اوس دسه خلق شو چې داغي کې هر قسم نظریه والا او هر قسم غلط عقیده والا خلق شو راشه رسول رولې غدي د پاره چې دی وخت کې راهنمایي د خلکو وکړي شي څنګه بعثت د رسول الله صلی الله علیه وسلم شو او داغې نه مخ کې په دې یمن والو باندې حبشو حمله وکا او دا څنګه قبضه کې واغستل او به د بیت الله مقابله په کومه طریقه باندې کوله اغه نور ترتیب ان شاء الله تعالی ک الله توفیق راکو را روانو هفتو کې به بیانو الله دې مونږ کې دا خسته خسته کمالات او صفاتونه راولي او الله دې دا بد صفاتونه او خصلتونه زموږ استادونه لري کې او الله دې زموږ حاجتونه پوره کړي الله دې زموږ دا مجلس خپل دربار کې قبول او منظور کړي او الله دې موږ له په دین باندې قائم او دائم ساتلو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.